رسول الله مبارک امتیانو توای ای زما امتیانو دو شپې در نه نشي ګوره. یو هغه شپه چې سبا قیامت کیږي او نن کمه شپه ده، دا ډېره سخته ده، الله دې راباندې اسانه کړي. دویم د قبر شپه در نه هیره نشي، دا اوله شپه چې دا مړی قبر ته لاړ شي نو دا ډېره د وحشت ده، دا ډېره د ځانلوالې ده. سړی چې راپورته شي او دا سر یې په پورته تیږه ولګېږي او مازغه کار وکړي چې دا خو قبر دی، نو دا ډېره سخت وخت دی. دې وجې نه زموږ شریعت وایي که ستاسو پلار یا ورور یا خپل مو مړ شو ټول د قبر نه مه راځغلئ. پکار دا دی چې قبر سره ودرېږئ، دومره اندازه د دې قبر سره ایثار شئ چې اوښ حلال شي او د هغې غوښې ټوټې ټوټې شي او بیا غوښې تقسیم شي. نو رسول الله مبارک فرمایي دومره به ایثارېږئ د دې مړي سره، ځکه ته چې د دې قبر سره دې مړي سره ولاړې او دته ملایک راځي او ته ورته ولاړې، نو ستا د دې وجود سره ستا د دې حضور سره د هغه زړه کلکېږي او مضبوطېږي، نو هغه ډېر ځانلوالی ترېنه ختمېږي او د قبر هغه وحشت پې کمیږي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره چې پلار مو مړ شه، رور مو مړ شه، څوک مو مړ شه راځغلی تېما دومره اندازه ورسره ایثار شئ چې یو اوښ راونیسي ولالی کې او پوستکی تې وباسي، غوښې بوټۍ بوټۍ کې او بیا غوښې تقسیم کې، دومره اندازه ایثار شي، دومره اندازه کې هغه نه سوال او جواب وشي. یو حدیث کې دا راغلی دی، رسول الله مبارک فرمایي کم سړی چې وفات شي او قبر کې مو ښخ کو، قبر نه مه راځغلی، قبر سره ورته ودرېږئ، ورته ووایه وفلانیه اوس به درته ملایک راځي، تا نه به درې پوښتنې کوي، درته وایي به من ربک وما دینک ومن نبیک. ته ونه ډار شي، د اول سوال جواب به ورکې چې تا ته وي من ربک، ته به ورته ربي الله. چې درته وي وما دینک ډارېږه مه، ته به ورته وی دیني الاسلام، زما دین اسلام دی. چې دنه پوښتنې وکړه ومن نبیک نبي دې څوک دی، ډارېږه مه، ته ورته ووایه نبی محمد صلی الله علیه وسلم. یا یو صحابي وفات کېده، بچي په دې حدیث عمل وکړه، بیا په خوب کې ولیده، ورته وی بچیه الله دې درته جنت الفردوس نصیب کړي. زه چې تاسو قبر کې کېښوم او کله ما ته روح راغی او دا سر مې په دې تیږه ولګېده، یو هیبت را باندې راغی چې ما نه هر شی هیر شو. بچیه که تا راته د دې سوالونو جوابونه نه وی ښودلی، ما نه قیصه خرابه وه. الله دې اعلی جنت درکي چې ستا دا خبرې مې واورېدې او سوالونه او جوابونه مې واورېده، نو ملایکو ته مې په زړورتیا جواب ورکړه. نو د قبر شپه دا ډېره سخته ده. څوک چې دا وایي لا اله الا الله الملک الحق المبین سل کرته، نو دویم انعام دا دی چې د قبر دا ځانلوالی به الله پې اسانوي او د دې نه به یې ساتي. ورځ کې سل کرته. دریم نمبر دا چې دا ورځ کې سل کرته وایي د زمانې غټ مالداره به دی. څلورمه ده چې کله د جنت دروازې ته ورسېدې، هغه کړۍ چې ده هغې ته هر څوک ګوتې نشي وړی. دې کلمه کې دا کمال دی چې تا هره ورځ سل کرته ویلي، نو ته به په د دې کلمې د برکته هغه د جنت دروازې کړۍ ټکولی شي. نو دا زده که یو دا وایي